اوس قدرمنو کتونکو ستړي مه شئ په خیر راغلئ. نن دا وخت د پېښور پریس کلب مخې ته موجود یم چېرته چې د افغانستان سره تعلق لرونکي هنرمندان راغلي دي او مظاهره کوي. د دغه مظاهرینو وینا ده چې د افغانستان حالاتو له وجې 200 پورې هنرمندان پېښور ته راغلي دي او په پېښور کې په مختلفو ځایونو کې هغوی مشته دي، خو حکومت چې دی هغوی نیسي او هغوی چې جیل ته اچوي او بیا د هغې نه وروسته چې دی هغوی افغانستان ته استوي. دا وخت هم حکومت چې دی 4 کسان نیولي دي کوم چې افغان هنرمندان دي. دا وخت را سره روغاني صاحب موجود دی. څه به ګڼئ، څه وایئ، نن تاسو ولې راوتي روډونو ته او څومره کسان د افغانستان دلته راغلي دي؟ زمونږ د هنرمندانو دلته په پېښور کې 2 ستونزې دي. یو دا ستونزه چې د دوی د ناستې ځای نشته. ډبګرۍ وه هغه د په 2006 کې اخیستل شوې ده کله چې د متحده مجلس عمل حکومت و. دویمه دلته کې د پولیس کیسونه کېږي، د سندرغاړو باندې بغیر د ور نه چاپې والې کېږي. اکثر چا زما په شان ګیره پریښي راشي موسیقي حرامه ده په پروګرام کې ډز ډوز جوړ کړي. مونږ دغه تحفظ هم غوښته خو دا دواړه مسلې مونږ فی الحال شاته کړي دي. مونږ دا غواړو چې کوم افغان هنرمندان نیولې شوي دي په هغوی باندې چې په کوم ایکټ لاندې پرچه کټ شوې ده د 14 فارنرز ایکټ، مونږ وایو چې دا غلطه ده. زمونږ وکیلانو هغه چیلنج کړې ده. مونږ غواړو چې کوم د اقوام متحده کنونشنز دي چې د هغې لاندې پاکستان دستخط کړی دی او پاکستان دا ذمهواري لري، عالمي ذمهواري لري چې د خپل ژوند ژغورلو دپاره د طالبان رژیم نه دلته کې راتلونکي سندرغاړو ته د ژوند تحفظ ورکړي. مونږ په دا خبره باندې ولاړ یو. هغې کې زمونږ د حکومتي چارواکو سره خبرې هم شوي دي. هغوی مونږ ته ډېر مینه ډېر ډاډ راکړی دی خو مونږ په مینه او په ډاډ باندې ریسک نشو اخیستی. دا د 4 خلکو د ژوندو خلکو د ژوند سوال دی، د هغوی د مرګ خبره ده. مونږ به د هغوی ژوند یقیني کوو. نو مونږ په مینې او په ډاډ په ځای باندې هغوی نه مطالبه وکړه ده چې تاسو د حکومت لخوا یو داسې نظام وضع کوئ چې هغه د دې خلکو رجسټریشن ورسره کېږي او د دوی دلته کې پاتې کېدل یقیني شي. دا راته وایي چې دا وخت په پېښور کې څومره افغان هنرمندان دي او آیا هغوی سره د کاغذونو راغلي دي که همداسې راغلي دي؟ څه خو داسې دي چې هغوی سره پاسپورټونه شته، ویزې پې نشته. ویزه چې نن هم څوک راځي ورته نه ترلاسه کېږي. مونږ سره 10-12 ملګري په تماس کې دي خو ویزه را نشته ورته. دلته کې دې وخت خو شاید 200 کسان دي سندرغاړي چې هغوی دلته راغلي دي، هغوی سره پاسپورټ شته. بل د هنري ټولنه چې هغه د کلچر څانګې سره د حکومت د کلچر څانګې سره د هغې رجسټریشن دی، د هغوی لخوا ډیټا جمع کړل شوې د حکومت سره. دریم د UNHCR لخوا دوی ته یو وړه غوندې کې میلبل ټوکنې ورکړل شوي دي دا وخت. نو مونږ هغوی سره هم خبرې کړي دي او هغوی مونږ بورډ اخیستی دي. هغوی هم په دې کې لګیا دي، ډېر توند کار کوي. نو مونږ وایو چې داسې صرف د ویزې په بنیاد چې دی هلته کې چاته ورکړي چې ما ته ویزه ولګوه ځکه چې زه خپل ژوند بچکولو لپاره تښتم، داسې نشي کېدلی. نو دوی ته دې په انساني بنیادونو باندې رعایت ورکړی شي. 2 ورځې مخکې هم ستاسو پېښور اسمبلی مخې ته یوه غونډه شوې وه. هغه احتجاج کې صوبایي اسمبلی غړي هم راغلي وو، ستاسو سره خبرې هم شوې وې. د دې سره پولیس هم راغلي وو. پولیس څه وینا وه او د صوبایي اسمبلی د غړو څه وینا وه؟ د پولیس مشرانو د هغې نه پس هم زمونږ ملاقات وشو. یو مشر دی ما نوم او زه د عهدې نه پېژنم خو مشر و ډېر ښه سړی و. هغه مونږ له ډېر ډاډ راکړه. په هغه ورځ هم چې کوم سینیرز راغلي وو نو هغوی مونږ له ډېر زیات ډاډ راکړه. ما تاسو ته وویل چې مونږ ژوند په مینه او په ډاډ نشو تېرولی. دا د 4 انسانانو د ژوند خبره ده. نو مونږ وایو چې دا د صرف دغه 4 کسان نه دي، دا خو بخسباله خلک نور نیولې کېږي. نو مونږ وایو چې دا د ضمانت وکړی شي چې دا د یو قانوني لارې او په هغه لاره باندې مونږ مخکې راسو. که چېرې حکومت داسې څه لاره خپله کړي چې تاسو ته ووایي چې کم کسان راغلي هغې دې په پلاني دفتر کې رجسټریشن وکړي، خپل اندراج دې وکړي، نو آیا دغه کوم هنرمندان چې دي د هغې به بیا د دې نه وروسته دغه پروسس تېروي؟ خامخا مونږ خو وایو چې حکومت دې مونږ له لاره راکړي. پاسپورټ دی دا خبره مونږ د پولیس نه منو چې دوی ویل چې کاغذ ورسره نه و، پاسپورټ ورسره و. د UNHCR چې کوم ټوکن دی هغه ورسره و. مونږ وایو چې حکومت څه لاره مونږ ته ووایي چې دا لاره ده، مونږ به هغه لاره خپلو. مونږ د قانون د دې پابند خلک یو. خو چې مونږ اوسه پورې څه نو مونږ داسې اینو چې لکه هغوی مونږ راواخلي بل چا ته مخامخ چې هغه به دا کار کوي. اوس مونږ دا پرېکړه کړې ده چې مونږ به ځو د اسمبلۍ مخې ته، هلته کې د قانون جوړونکي دي. پولیس هغوی ته ګناه نشته، هغوی د قانون نافظ کوونکي دي. کوم چې قانون ساز دي مونږ هغوی له ځو. که زمونږ هلته خبره نه منلې کېږي مونږ به ځو اسلام آباد له. که اسلام آباد زمونږ خبره نه اوري مونږ به ملل متحد له ځو. خو مونږ به ورسره خپلې تڼۍ شلو.
موږ به غواړو چې دلته کې د قانون د لاندې شي نه وشي. یو جهان مننه د دوی خبرې تاسو واورېدې. دوی وایي چې څومره هم زموږ نه کېږي دلته به کوو، خو که چېرې دلته ونه شو نو بیا به ځو افغانستان ته، اسلام آباد ته به بیا ځو. بیا په اسلام آباد کې چې کوم دی دغه کم مشران چې دي دوی سره خبرې کوو. دا وخت را سره راشد خان موجود دی. راشد خان چې کوم د هنرمندانو مشر دی د خیبر پښتونخوا، هغوی سره به هم خبرې کوو. راشد ورور دا راته وایي چې بله ورځ بیا هم تاسو د سپلۍ مخې ته راوتې وئ، نن بیا د پېښور پریس کلب مخې ته راوتې. څه وجه ده ستاسو مطالبات ونه منل شو، یا څه داسې څیزونه دي چې د هغې د وجې تاسو بیا مجبور شئ نن؟ زموږ په مطالباتو لاس عمل درآمد نه شوی، نه موږ ته داسې پوره یقین دهاني شوې ده. نو هغې په وجه موږ راوتي یو او موږ تحفظات لرو، په دې وجه موږ دوباره راوتي یو. هسې چې دا ملګري را ډیپورټ کړي او هغه خلکو ته حواله کړي چې هغې نه هغې ته خطره ده. دا راته ووایي چې د خیبر پښتونخوا کوم هنرمندان دي دوی څومره کومک کوي، څومره مرسته کوي دغه افغانان وروڼو دا سره؟ وګورئ یو ځای ټول راوتي دي د خپل وروڼو دپاره. دا د راوتي دي خیبر پښتونخوا چې کوم موسیقاران دي هغې څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي. دا راته ووایي چې په افغانستان کې دا وخت هنرمندان شته که نه ټول دلته کې راغلي یا نورو ځایونو؟ دلته خو صرف 100 کسان، لکه مثال څه کم 200 کسان دي، که څه د پاس 200 کسان دور تعداد دی چې هغه راغلي دي. هلته خو په 1,500-2,000 کسان ګیر دي. هغوی ژوند ته خطره ده؟ بالکل ژوند ته هلته موسیقي نشي کولی، لکه که موسیقي کوي نو بیا ژوند ته خطره ده. خامخا دغه سامان داسې جوړ شوی دی، میوزیک انسټرومنټ داسې دي لکه چې څه داسې غیر قانوني څیزونه یې ورسره داسې ورته جوړ شوي دي. یو جهان مننه د راشد خان وینا ده چې صرف دا نه دي بلکې د دې په ډبل او د دې په ټریپل چې دی په افغانستان کې دا وخت موجود دي، پر هغوی ژوند ته هم خطره ده. نورو ملګرو سره به هم خبرې کوو. د افغانستان نه چې کوم هنرمندان راغلي دي د هغوی اواز به هم تاسو ته سایډونو ته موجود دي. یو خواته د افغانستان سره تعلق لرونکي سندرغاړي، نو بل خواته د پاکستان سره تعلق لرونکي سندرغاړي. د دوی دا وینا ده چې په افغانستان کې د هنرمندانو ژوند هغې ته خطرې دي او ژوند چې دی هلته سخت دی. یو ورور سره موجود دی د افغانستان سره تعلق ساتي. ورور خپله پیژنګلو راسره. سلامونه نیکیل احترامات تاسو ته څوک چې موږ لایف ګوري ستاسو د تلویزیون راډیو کارکوونکو ته. بختیار شنګار د افغانستان د سیمې سندرغاړی. وروره دا راته وایي چې دا وخت په افغانستان کې څه ستونزې دي او څه وجې دي چې تاسو نن مجبوره شوئ او د پېښور سړکونو ته راووتئ او احتجاج کولو باندې مجبور شوئ؟ زه به درته یو څو خبرې مختصر وکړم. زموږ بس موږ افغانستان چې په افغانستان باندې دغه اسلامي امارات راغلی، موږ دوی نه ډېر خوشحالو. په دې خوشحالو چې ما نه نیولې تر کومه سندرغاړی کومه فنکار چې دلته راغلي د اسلامي اماراتو ته کور که وښی نوم وښی یا کس وښی ټولو ته پته ده. اول زما کور یې لیدلی ښه ما پېژني 100 ځایانو کې چک پینټ کې زه درولی یم راته ویلی چې ته سنګر خو کور یې ودانې موږ ته څه ویلي نه دي، همداسې ټولو ته څه ویلي نه دي. خو صرف د مجبورۍ د لاسه چې دا فنکار سړی بل کار نشي کوی، بل کوم کسب بل کار د بودیجې نه بغیر نشي کېدی چې تا سره بودیجه نه وي ته بل کار کوی نه شي. نو که زه یم که بل زما افغاني سنګر دی که بل دی د بچیانو رزق د خاطره د مور او پلار د خاطره خپل د مجبورۍ د خاطره صحیح ده چې اسلامي امارات وایي چې دا کسب په دین کې په اسلام کې منع دي ناروا دي. موږ بالکل د هغې خبره منو. کور یې ودانې چې موږ له تر اوسه پورې ویلي نه دي چې دې ځای نه پاسېږه هغلته کښېنه، خو موږ مجبور شو چې د بچو د رزق د خاطره هغه ځای کې دا کسب بند شو لاړو راغلو دلته پېښور کې دلته هم دا کار وکړو. دا فن دپاره موږ رالو. نو زموږ خواهش درخواست د پاکستان حکومت نه دا دی چې پېښور هم زموږ کور دی او دلته خدمت دپاره راغلو که وی پښتونخوا د طلبا د وي ساحله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. نو دا کور هغه کور موږ ته دواړه یو دی. د پاکستان حکومت نه زموږ دا درخواست دی که زموږ څه افغاني فنکاران ګلوکاران سنګران دلته راغلي هغوی سره ښه چلند وکړي، مهرباني ورسره. تاسو هم د افغانستان نه راغلي، کاغذونو سره راغلي که نه هم داسې راغلي، څه ستونزې درته لاره کې وي؟ نه ما سره یو ځل ویزا را سره و په تورخم رالم بیا لاړم بچیانو د خاطره په هغه په کوټ باندې راغلم په تذکرې باندې راغلم.
یو جهانمن دا وخت د پاکستان سره تعلق لرونکي د 400 ځلې هنرمند رور را سره موجود دی. دغه سره به هم څه خبرې کوو. عادل خټک صاحب، عادل صاحب دا راته وایي چې نن ستاسو د افغانستان دغه فنکاران راغلي دي په پېښور کې په سړکونو باندې احتجاج کوي، تاسو هغوی سره څومره کومک کوئ او د دې نه علاوه د حکومت نه مطالبې څه کوئ؟ مونږ خو د دوی نه دا مطالبه کوو د حکومت، خاص کر د خپل حکومت نه چې دوی سره پاسپورټونه شته نو چا سره ویزې نشته یا څه نشته څه نشته. دا هغه فنکاران دي چې هغه د افغانستان حکومت راوشړله، د دوی هلته هم ځای نشته او دلته هم ځای نشته. هغه پخوا یو دغه وکنه وي زه د اوسېدو مې چېرته نشته لیونی یم. د دنیا خلکو اورې زه ډېر بې اثرې یم. دا ډېر بې اثرې خلک دي، غریبانان دي، دوی د هغه ځای نه راغلي هجرت یې کړي، مسافر دي. حکومت ته خواست کوو چې دوی دې نه تنګوي، خاص کر هنرمند دوی سره یو هنري ټولنې یو کارډ شته مونږ ورکړی دی، زمونږ صدر راشد خان ورکړی دی. مهرباني دې وشي د دوی سره دې کومک وشي نو چې هغه حکومت یې مري دی هم نه پرېږدي. نو دا انسانان نه دي که نه، دا خو یو پښتونخوا د خو لر او بر دی که نه، خو منځ کې یو دیوال دی. نو ټیک شو چې هلته ځای نشته نو دلته خو پولیسوالو ته پکار دي چې نه تنګوي. زه حکومت ته خواست کوم چې دوی دې نه تنګوي او د دوی سره د کومک وکړي چې زه نقد نشي ورکولی، امداد نشي ورکولی. نو شړي خو دې نه که نه جیلونو کې خو دې نه اچوي که نه، دا سراسر زیاتې دی. او زه د افغانستان حکومت ته خواست کوم چې د هنرمندو نه کلار شي. دا هنرمندو چې دي دا د اوس نه دي، دا د دوی تاریخ دی د 500 کالو د پښتنو د کم وخت نه تاریخ دی. دا ستار او منګي خو دار پښتون په حجره کې پخوا والی شو، اوس هم والی شي. خو زه وایم چې دا ولې دوی داسې زیاتې کوي. نو زما خواست دی چې دا دی دا حکومت دې ورسره کومک وکړي، دوی سره چې نقد دی یا څه پیسې یا څه راشن نشي ورکولی نو د دې ملکه خو د شړي نه که نه چې دې ځای نه نیسي او بیا افغانستان ته ورکوي. هغه یې راشړلي دي او دی یې بیا ورکوي. دا په کوم قانون کې دی؟ دا مسلمان دی، دا پښتون دی، دا د دې پېښور او د افغانستان یو خلک دی. دا مونږ یو ژبه یو پښتانه یو، مونږ یو کلمه ده، یو اسلام دی. مهرباني دې وشي او د دوی سره د امداد وشي. والسلام. د دوی خبرې تاسو واورېدې، دوی وایي چې یو پښتانه یو، که لر دی او که بر دی، ټول هنرمندان دي. او دوی وایي چې د هنري ټولنې چې کوم کار دی هغه هم دوی سره موجود دی. نو کومو کسانو سره چې د هنري کارډ وي نو هغوی ته د ریلیکسیشن ورکړي، هغوی سره د نرمي وکړي. د دې نه علاوه دوی دا هم وینا کوي چې حکومت که چېرې دوی سره مدد نشي کولی مالي یا نور څه، نو دوی باندې دغه ظلم نه کوي چې دوی دې واپس افغانستان ته استوي.